السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. دوستانو، الله تعالی 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران دنیا ته رالیږلي دي چې په هغه کې د 25 پیغمبرانو ذکر په قرآن مجید کې راغلی دی او د پاته نورو پیغمبرانو ذکر په احادیثو او په نورو تاریخي کتابونو کې راغلی دی. په نننۍ ویډیو کې موږ د څو پیغمبرانو په باره کې څو سوالونه کوو او د هغه جوابونه ورکوو. نو هیله ده چې ویډیو تر اخره را سره وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. د حضرت موسی علیه السلام د ورور نوم څه و چې هغه هم پیغمبر و؟ دوستانو، د هر سوال نه وروسته 10 ثانیې وخت لرئ. کوم په 10 ثانیو کې سوال حل کړئ لاندې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. جواب دی حضرت هارون علیه السلام. هغه کوم پیغمبر و چې د خوبونو تعبیر یې کوئ؟ هغه کوم پیغمبر و چې د خوبونو تعبیر یې کوئ؟ شرمېږي مازیدار جانان لرما. جواب دی حضرت یوسف علیه السلام. کوم قوم ته زیات پیغمبران او رسولان را لیږل شوي دي؟ کوم قوم ته زیات پیغمبران او رسولان راستول شوي دي؟ انبیاء په سردار جانان لرما. یوسف. جواب دی بنی اسرائیل ته. په دنیا کې تر ټولو لږ وخت کم پیغمبر تیر کړی دی؟ دوستانو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه. جواب دی حضرت عیسی علیه السلام. هغه کوم پیغمبر و چې د وفات نه وروسته یې هم خبرې کړې دي؟ هغه کوم پیغمبر و چې د وفات نه وروسته یې هم خبرې کړې دي؟ جواب حضرت یحیی علیه السلام. هغه کوم پیغمبر دی چې په قرآن مجید کې یو وار ذکر راغلی دی؟ جواب دی حضرت عزیر علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم اول ځل په کوم پیغمبر باندې نازله شوه؟ جواب دی په حضرت سلیمان علیه السلام باندې. هغه کوم پیغمبر و چې په یوه ورځ به یې روژه وه او یوه ورځ به یې خوړله؟ هغه کوم پیغمبر و چې یوه ورځ به یې روژه وه او یوه ورځ به یې خوړله؟ درودنا سلامونه په بربر جانان. جواب دی حضرت داوود علیه السلام و. هبت الله د کوم پیغمبر لقب و؟ جواب د حضرت شیس علیه السلام لقب و هبت الله. هغه کوم پیغمبر و چې اوسپنه به یې په لاس کې نرمه سوه؟ هغه کوم پیغمبر و چې اوسپنه به یې په لاس کې نرمه سوه؟ جواب دی حضرت داوود علیه السلام و. د کوم پیغمبر په قوم باندې د اور باران او د زلزلې عذاب نازل شو؟ د کوم پیغمبر په قوم باندې د اور باران او د زلزلې عذاب نازل شو؟ جواب دی د حضرت شعیب علیه السلام په قوم باندې. پاجامه اغوستل د کوم پیغمبر سنت دی؟
پاجامه اغوستل د کوم پیغمبر سنت دی؟ دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه. جواب دی د حضرت ابراهیم علیه السلام. په دنیا کې تر ټولو زیات صبر کولو والا پیغمبر نوم څه دی؟ جواب دی حضرت ایوب علیه السلام. امتی د محمد یما هغه کوم پیغمبر وو چې کاڼي ته به یې لکړه ورسره کړه اوبه به ترې راووتې؟ شرمېږي مزیدار جانان لرما یوسف ترېنه شرمېږي مزیدار جانان لرما. جواب دی حضرت موسی علیه السلام. د کوم پیغمبر کوروالا خپل د قوم د پاره د خپل خاوند جاسوسي کوله؟ د کوم پیغمبر کوروالا د خپل د قوم د پاره جاسوسي کوله؟ جواب د حضرت لوط علیه السلام کوروالا و. په دنیا کې اول ځل څوک په ترازو کې وتلل شو؟ په دنیا کې اول ځل څوک په ترازو کې وتلل شو؟ جواب دی حضرت یوسف علیه السلام. هغه کوم پیغمبر وو چې په معجزه باندې یې اوښه پیدا کړه؟ یوسف ترېنه شرمېږي مزیدار جانان لرما. جواب دی حضرت صالح علیه السلام. پیدا کړي په دنیا کې اول ځل ستن چا جوړ کړه؟ لنورای چې خدای دې پیدا کړي اسمانونه. جواب دی حضرت ادریس علیه السلام. سردار جانان هغه کوم پیغمبر کوروالا و چې خپل خاوند ته یې لیونی ویلې؟ هغه د کوم پیغمبر کوروالا و چې خپل خاوند ته به یې لیونی ویلې؟ جواب د حضرت نوح علیه السلام کوروالا و. د حضرت موسی علیه السلام د خسر نوم څه وو؟ جواب حضرت شعیب علیه السلام. حضرت یوسف علیه السلام په کوهي کې څو ورځې تېرې کړې؟ غم کې خدایا چې وي سر په سجدا ده. جواب دی 3 ورځې. غم کې خدایا زدا سینا